د لویه بخښونکي خدای پاک سپېڅلي نامه قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. زه ما غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته په یوه نوې پروژه باندې کار وکړم چې تاسو که په تلویزیونونو کې لیدلي وي په اعلاناتو په برخه کې کله چې مثلا دوی غواړي چې تجارتي اعلان د یو چا واخلي، هغه خپل شمیره او واتساپ او مثلا فیسبوک او هغه چې دوی په سکرین باندې ښکاره کېږي، اوس فعلا د ما سره نمونه نشته ده، خو چې کله چې جوړ کړم کولی شي په باندې پوه شي او ذهن ته مې درشي چې څنګه کولی شو مثلا د تجارتي اعلان لپاره موږ تاسو خپلې شمیرې خلکو ته وښیو. راځم د دوی لپاره اول باید نیو کمپوزیشن واخلم. نیو کمپوزیشن رایټ کلیک سالید بکګراوند، مثلا بکګراوند باید په کوم شکل وي، زه ورته وایم چې په دو شکل سه اوکې. دا چې کله اوکې شو راځم مثلا ورته ښیم چې یو شي پر واخلم، شیپ مې باید دغه لاندینی شیپ ګورې باید انتخاب نه وي چې بیا ماسک راځي. راځم د شیپ دپاره داسې یوه لیک اخلمه، فرض کې په دو اندازه باندې. تاسو بیا کولی شئ مختلف نور رقم موډلونه هم د ځان دپاره جوړ کړئ. راځم انکور پوینټ یې زه باید پیدا کړم، ورته وایم چې انکور پوینټ یې په د منځنۍ کنټرول ورسره نیسم دو منځنۍ حصه کې وي. نو د دو دپاره زه باید په دو باندې مثلا ولیکم تجارتي اعلانات. دا چې پښتو لیکنه څنګه کېږي، پښتو لیکنه مې مخکې هم په بله پروژه کې درته کار کړی چې په 11 ورژن کې څنګه پښتو لیکنه کو، خو په 18 ورژن کې په اسانۍ سره کېږي. راځم مثلا پښتو لیکنې دپاره دلته تیار پښتو هغه ما فوټوشاپ کې لیکلی دی. راځم اوکې. دا باید هایټ کم یو ښه بکګراوند څنډ ډیلیټوم. راځم اوس دلته لیکم پښتو، دا باید دا شیپ لیر ډیلیټ کم، راشم لیر ته، لیر کې اول باید دا انتخاب کړم. راځم لیر ته، لیر کې لیر سټایل نه البته کانورټ ټو ټکسټ. راځم اوس دلته لیکم تجارتي ژبه پښتو ته وړو، تجارتي اعلانات کنټرول ای. فونټ مثلا ورته ښیم چې بهیج بدر، یو بهیج تتر مې که پیدا کړلو، دا یې بهیج تتر. فونټ سایز باید څومره وي؟ زه ورته وایم باید کوچنی وي په دو اندازه، په دو شکل سره ښه. اوس ورته وایم چې د دغه شیپ لیر اس وایم سکیل ورته وایم چې په اول سر کې باید سکیل یې څو وي؟ 0 وي، 0 ښه. سکیل یې اول سر کې 0 شو، ورته وایم چې کله مثلا 2 ثانیې راځي سکیل یې څو شي؟ په دو شکل سره 100. ګورئ داسې دا چې کله 100 شي نو ورته وایم چې اعلانات هم په اول سر کې آپسیټي، وایم چې آپسیټي په دې ځای کې د دو باید څو وي؟ په دغه ځای کې. دا چې کله تکمیلیږي د آپسیټي ورته وایم چې په دغه ځای کې څو وي؟ 0. کله چې لیکه تکمیل شي آپسیټي هم څو شي؟ دلته باید راشم آپسیټي باید 0 وي. کله چې دی تکمیل شي په دو ځای کې د آپسیټي هم ورسره تکمیل شي. ګورئ ښه. مثلا راځئ دلته لوګوګانې د هغه دپاره ته باید ولرئ د اعلان دپاره. راځم دلته لوګوګانې راخلمه، مثلا یوټیوب د ورته ښایي چې یوټیوب لرمه، مثلا ورته چې تلیفون شمیرې هم شته، فیسبوک هم شته دی. راځئ اوکې. اوس راځئ اول مثلا باید موبایل شمیره راواخلم، موبایل شمیره راخلم دلته سایز یو څه ورسره کوچنی کم، کنټرول شیفت ورسره نیسئ چې د ټولو خواونه په یو شکل باندې څنګه شي؟ کوچنی شي. ورته موبایل دلته په دې شکل سره او ښه
کله چې مثلا دا لیک داسې تکمیل شي دو ورته هم چې دو شیپ اس وایم ورته هم چې سکیل یې په دا ځای کې باید څو وي 0 وي 0 کله چې دا تکمیل شي په دغه ځای کې سکیل باید 24 شي ګوره او دغونه وروسته مثلا راځم فیسبوک راخلم فیسبوک هم په همدو شکل کنټرول شیفت ورسره نیسم کوچنی کوم یې راځم ورته چې فیسبوک په دغه ځای باندې وي باید د دو سکیل وایم ورته چې سکیل د دو هم په دغه ځای کې څو وي په دغه ځای کې سکیل 0 وي 0 کله چې د بل پوزیشن ته راځي نو موبایل غټېږي دا هم باید څو شي 20 په اندازه البته سکیل ته مې څه شی هغه نه ورکړی کی فریم نه ورکړی دلته باید کی فریم شي اول سر کې 0 او د دونه وروسته دا کله چې تکمیلېږي دا هم ورسره څو شي تکمیل شي ښه دا چې کله تکمیل شو ورته هم چې اوس باید یوټیوب هم واخلم دلته ورته هم یوټیوب باید په دغه ځای کې وي په 2 اندازه په 2 اندازه یوټیوب ته هم یم چې ته باید په اول سر کې 90 اس وایم سکیل په اول سر کې باید 0 وي او کله چې مثلا دغه کی فریم ته دیر رسیږي دا هم باید په 2 اندازه لوی شي په 2 شکل سره ګورئ اوس مثلا راځي لیکنه ورته کې راځم نیو کمپوزیشن فاینل کامپ په نامه اخلم فاینل کامپ اوکې رایټ کلیک هیڅ رایټ کلیک نه کوم راځم هماغه پروجیکټ ټول راخلم دلته په 2 شکل سره اوس ورته چې کله مثلا دغسې پورته کېږي اول باید مثلا ټکست واخلم ټلیفون نمبر ورته لیکم مثلا 078 په بله روان یم فونټ سایز باید کوچنی کړم چې اتیا هم ډېر دی ټکسټ 078 مثلا دا ټلیفون شمیره شوه په دغه ځای باندې صحیح دلته مثلا افیکټ ورکوم ټایپ رایټر تر څو پورې په خپله ولیکل شي ټایپ رایټر دا راخلمه په دغه شمیره باندې اپلای کوم یو پریس کوم یو چې کله پریس کوم اوس ماته هغه موشن ښکاره کړي زه ورته وایم چې کله مثلا دا تکمیل ښکاره شي شمیره باید څنګه شي په دې شکل سره ولیکل شي ښه مثلا فیسبوک د څه په نامه دی دا هم فیسبوک په 2 شکل سره دلته هم راځم ټایپ رایټر اخلم دلته بیا هم که چیرې کله چې مثلا دی دغه بل لیکل فایل کېږي د دو هم لیکل یو پریس کوم کې فریمو کې تغییرول ورته چې دی هم باید څنګه شي داسې په 2 شکل سره ولیکل شي البته ډېر په تیزۍ سره دا چې یوټیوب نوم هم یو شی درځم کنټرول ډي یوازې دونه اخلم دا یو دلته راوړم کولی شي مثلا یو موزیک بیکګراوند هم ورسره اضافه کړئ فرض کې نو چې دا څنګه موزیک بیکګراوند وي
ګوره په دې شکل سره موږ تاسو څنګه کړلو مثلا یو تجارتي اعلان لپاره تلویزیون صفحه باندې راځي هغه څه غواړي چې مثلا تاسو اعلان ته ورکړئ دی بیا کولی شي مثلا ورسره په تماس کې شي خو اوس مثلا غواړم چې د ایکسپورټ کړم تر دې ځایه پورې ځم ان وایم ان چې کله مثلا غواړم چې تر دغه ځایه پورې زه څنګه وکړم خپله ویډیو ایکسپورټ کړم اوس یې دې دپاره راځم کمپوزیشن ته اټو رینډر کیو باندې کلیک کړم فورمات ای وی آی نه فورمات کویک ټایم ورته انتخابم تر څو پورې سایز کم راشي اچ 240 انټر اوکې چیرته زه باید دا په ډیسکټاپ باندې فاینل یو په نوم صحیح اوکې رینډر ګورئ دلته څنګه شو ما ته په شکل سره جوړ شو په دې شکل سره تاسو کولی شئ نور مختلف اعلانات جوړ کړئ او کار په باندې وکړئ او خوندور ډیزاینونه د ځان لپاره جوړ کړئ نو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه مو زده کړي وي تر بلې ویډیو د خدای په امان